بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ملګرو. څنګه مې چې وعده کړې وه در سره تېره ویډیو کې چې د عروضو په اړه به در سره نورې خبرې هم کوم، بیا کمنټونو کې هم ملګرو غوښتنه وکړه چې نورې خبرې هم وکړم د عروضو په باره کې، د عروضو سیسټم په باره کې. تېره ویډیو کې ما در سره د عروضو اساسي خبرې کړې وې. ما مثال درکړی و چې څنګه به لکه مونږ د نثر نه نظم سازو. د مثال په طور مې درته د بټۍ هغه د خښتو قالب وړاندې کړی و چې څنګه په هغې کې خاوره واچوي او خښته ترې نه راوځي. دغسې قالبونه دي مونږ سره په شاعرۍ کې. دغه قالب کې مونږ ټکي واچوو چې بیرته ترې نه راوباسو، هغه د نثر د جملو د ټکو نه د نظم مصرې سازي شوي. بیا هغه قالبونو ته ارکان وایو. دغه ارکان ډیر دي، تقریبا 14 شاوخوا دي. نو د هغې نامې درته اول اخلمه. دغه ارکان چې کوم دي، اول دی پکې فعلون. د پښتو چې څونه شاعري ده تقریبا ټوله په دې فعلون کې کیږي، ځکه پښتو کې موږ د ګوتو په شمار شاعري کوو. د څپو او د سیلابونو د سیلیبلز د حرکاتو په اساس باندې د حروفو د حرکاتو شمار کوو. اصل کې لکه زما یو شعر دی، مشهور شعر دی، تاسو به اورېدلی وي: سترګې چې پټې کم رڼا اخلمه، زه په لاسونو باندې ساه اخلمه. راځي چې دا وشمارو. لکه سترګې چې پټې کړم رڼا اخلمه، دې کې 11 څپې یا 11 سیلابه دي. دغه 11 سیلابه په کار ده چې اوس په دې ټول غزل کې وي. که دې کې 10 راغلل 9 راغلل نو دا بیا سم غزل نه دی. شاعرۍ کې د شعر د اساسي سیز چې کوم دی، وزن دی، عروض دی، دغه شمار دی چې شمار پکې لکه ګډوډ وي، بیا دا له سره شعر نه دی. نورې کیسې پکې وروستو راځي. بیا سترګې چې پټې کړم رڼا اخلمه 11 دي، زه په لاسونو باندې ساه اخلمه، دا هم 11 دي. که یې هم دغسې ونه پیژندم 11، خپله نامه به ورته بیا اخلمه، دا هم 11. فعلون 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 فی، دغسې تقریبا راځي. دویم رکن مونږ سره دی فاعلون، دریم دی فعول، بیا دی فعولون، ورپسې دی فاعلون، بل مفعول، مفاعلون، فاعلات، مفاعیل، مفتعلون، فاعلاتن، مفاعیل، فاعلات، مستفعل، مفعولات او فعول. دغه مفعول دغه بهرونه دي مونږ سره. بهرونه نه دي، دا ارکان دي. اوس یو رکن زه لکه یوه مصره کې ما 15 ځل فعلون راوستو، بله مصره کې مې 15 ځل فعلون راوستو، ټولو کې ما 15 ځل فعلون راوستو. اوس دا فعلون 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 15 ځل چې فعلون پوره شي په دې ټول غزل کې، نو دا یو بهر شو. لکه د 15 ځلو فعلون نامه یو بهر، 15 ځله یو بهر دی. دغه د بهرونو نامې دي. بیا د دې ارکانو هم نامې شته، د ځینو شته. لکه فعولون، دا بهر متقارب دی. دینه چې کوم څه جوړیږي د دې رکن نامه متقارب، دا بهر متقارب د دې رکن نه جوړیږي. مفاعلون، دینه بهر نغمه جوړیږي د دې رکن نه. دغه رنګ مفاعیلون مشهور بهر دی، دې ته بهر هزج وی، مشهور رکن دی. دینه چې کوم بهر جوړ شي هغې ته بهر هزج وی. بل بهر رمل دی، فاعلاتن، د دې رکن نه جوړیږي. او مستفعلون، دینه چې کوم بهر جوړیږي هغې ته بهر رجز وی. دغه د بهرونو نامې دي. د نورو ډیرو بهرونو نامې دي چې د دې ارکانو نه مشترکه جوړ شوي دي. لکه فاعلاتن، مفاعلون، فعلون، ما 3 ارکان را یو ځای که دې نه مې بهر جوړ. دغه شان د بهرونو بې شمار نشته، بې شماره بهرونه دي.
زه د یو څو ارکانو تاسو سره په دې کې د مثال په مثال یې د سره لکه د دې مثالونه درکول غواړم چې دغه ارکان تاسو په دې تمرین کوي، په دې باندې بیا پریکټس کوي کور کې، او د دې ارکانو نه کوشش وکړئ چې تاسو په دې ارکانو کې شاعري پیل کړئ، شاعري وکړئ. یو دی فعولن، فاعولن، یو دوه دوه، ټول پنځه شول. بل دی فاعلن، فاعلن، دوه یو دوه، دا هم ټول پنځه شول. تعداد د دې ټولو حروفو پنځه پنځه دی، خو په دې د دې په غږ کې فرق دی، اعلان کې فرق دی. یو دی فاعولن، بل دی فاعلن. دغه لکه د حروفو شمار یو دی، خو مخکې دوه یو دوه، بیا دی بل کې یو دوه دوه. لکه فاعلن، زه به یې په اردو کې درته مثال درکوم. سامنے، اردو کې ځکه درکوم چې پښتو خو ما درته وویلې چې ټوله پښتو شاعري په دغه فعلن کې ده. د فاعلن، مفاعلن، مستفعلن، فاعلاتن، دې کې ډېره کمه ده. سمندر صاحب کړي دي پکې نور، خو لکه سخته ده په هغې کې. په د پښتو شاعري په سیلابونو څپو کې اسانه ده. نو چې اسانه لاره شته دی، مشکلې ته ولې راشئ؟ خو باید په دې سیستم پوه شئ، دغه سیستم ضرور دی. که پښتو کې هغه سیلابونو باندې شاعري کوي، خو دا سیستم ضرور دی. بل دا سیستم چې کوم د دې عروضي نظام دی، دا صرف شاعرۍ له هم نه دی، دا ګرامر له هم اهم دی. څوک چې د عربۍ ژبې ګرامر زده کوي، چې په دې بهورو باندې پوه وي، نو ډېر اسانه وي ورته. داسې د نورو ژبو په ګرامر کې د جمع او د واحد او د مذکر او د نورو شیانو چې کوم دغه سیستم دی، په دې لکه دا پکې ډېر د ګټې شی دی. ښه، داسې فعولن، کسی نے، فعولن، کسی سے، فعولن، کہا تھا، فعولن، 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 کسی نے کسی سے کہا تھا. دغه چې کوم دی بحر متقارب دی. میرا نام کچھ بھی نہیں ہے، میرا نام فعولن، کچھ بھی فعولن نہیں ہے، فعولن. کسی نے کسی سے کہا تھا، میرا نام کچھ بھی نہیں ہے. لکه دا شعر نشته، دا اوس ما د ځان اساس کو. دغسې د حروفو نه، د الفاظو نه تاسو د نثر نه نظم جوړولی شئ. فعولن، فعولن، فعولن. بل دی فاعلن، سامنے، آدمی، آ رہا ہے مگر، فاعلن، 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 فاعلن. دغه شانته تاسو داسې وکړئ چې په دې فعولن او فاعلن دې کې یو کم څلوېښت الفاظ جوړ کړئ. لکه سمندر فعولن، زمانہ فعولن، محبت، محبت، سمندر، زمانہ، فعولن، فعولن، فعولن. دغه شانته یو کم څلوېښت ټکي په دې فعولن کې، یو کم څلوېښت ټکي په فاعلن کې، په دې کې ساز کې. یو بل به هم درته وښیم، مثلا دا لږ سخت دی، زه دغه صحیح ده، دغه چې وکوئ بیا دا نور ورسره په اسانه کولی شئ. مستفعلن، مستفعلن، دوه دوه یو دوه. تم نے کہا، مستفعلن، مجھ سے تم، تو میں، مجھ سے تمہیں، تم نے کہا مجھ سے تمہیں، مستفعلن، مستفعلن. دغه شان دې کې یو کم څلوېښت الفاظ ساز کوي. داسې لکه لږ تمرین پې وکړئ، لږ ریاض پې وکړئ، انشاءالله د عروضو دا نظام به په اسانه زده کوي. ما سره لاس کې یو کتاب دی د عروضو په اړه چا لیکلی دی، حبیب الله خان غضنفر صاحب نومیږي.
دی دا کتاب لیکلی دی. داسې درویش دراني صاحب ډېر ښایسته کتاب لیکلی دی اردو باندې. که غواړئ هغه کتابونه ولولئ. خو لکه دې کتاب کې مشکل دا دی چې د بالکل د غږ د هغه ابتدایي شیانو نه یې پیل کړی دی، لکه اوتاد دي دې کې د وتد قسمونه دي، بیا دغسې نو هغې کې زه وایم تاسو کنفیوز نه شئ چېرته. زیاتره خلک څه چې ما سره د عروضو په اړه خبرې کوي او مشکل راته ښیي، نو هغوی وایي چې دا کتاب ما پیل کو خو هغه ړومبي باب کې زه ونختم، هغې نه اړو بهر ته راونوتم. نو زه وایم که دا کتاب هم لوستو نو دا ړومبي بابونه یې پرېږدئ، دغه نیغ دغه ته راشي ارکانو ته، دې ارکانو باندې تمرین وکوئ او ځئ وړاندې انشاءالله. که تاسو کې دننه د شاعرۍ ماده پرته وه نو الله پاک به مو لاره درته یوه سمه کړي. خو یوه خبره درته کومه، د شاعرۍ ذمهواري ډېره زیاته ده. لکه یو خیاط دی، فرض که دی منفي سوچ ولري نو دی ولس ته یوه جوړه جامه خرابولی شي. که دغسې یوه چمیار دی فرض که هغه منفي فکر ولري خو یوه جوړه سپلی به چاته خرابه کړي که نه. خو که یو شاعر منفي فکر ولري نو دا د ټول ولس د ده لاس کې دی. ګوره دی ډېر لوی تخریب او ډېر لوی زیان رسولی شي. نو مثبت فکر کوئ، مینه خوروئ، نفرت مه خوروئ. شعر کې هغه شیان چې هغې باندې انسان ته زیان رسي، هغې باندې د چا زړه ته، د چا ذهن ته، فکر ته، د چا عزت ته، د چا مال جایداد، د چا سر ته، د چا آینده ته، په دې شیانو ته پې زیان رسیږي. نو خدای پاک داسې یو سیسټم ساز کړی دی، داسې خلک شاعران کیدی شي هم نه. شاعري ډېر پاک زړه غواړي. غني خان خبره کړې ده، بس په دې باندې به یې ختمه کړو چې ښه ده مینه ښه ده خو زړه پاک لکه نه غواړي، دا دریاب ازمول د سمندر هم رسي نه غواړي. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.